کله به چې د شعبان المعظم اخرنۍ شیبې سوې، اخرنۍ ورځې به سوې، اخرنۍ شپې به سوې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د روژې د اهمیت و قدردانۍ په خاطر صحابه را جمع کړل. نبی علیه الصلاة والسلام به یو نصیحت ورته کوي، یا ایها الناس، ای خلکو تاسو خبر یاست کومه میاشت پر تاسو را روانه؟ دا راتلونکې میاشت چې پر موږ تاسو راځي دا کومه میاشت ده؟ دا یو عظیمه قدردانه میاشت ده، دا یو مبارکه میاشت ده، دا د رحمتو ډکه میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده، دا د جنت د داخلېدو میاشت ده. په دې میاشت کې د جنت دروازې خلاصې، دا د جهنم څخه د خلاصون لار ده، او دا د الله د لورې د یو عام مغفرت لاندې ځان راوستلو میاشت ده. یو نفلي عبادت پکې د فرض حیثیت لري، یو فرضي عبادت الله سبحانه وتعالی اویا چند اجر د فرضي عبادت ته ورکوي. څونه مغفرت عام دی، د الله سبحانه وتعالی رحمت څونه عام دی، د الله جل جلاله مغفرت بهانې لټوي. په دې میاشت کې د جنت ټول دروازې خلاص، وایي الله سبحانه وتعالی جنت ته وایي زما بندګان اوس تا ته راتلونکي دي. او په دې وخت کې بیا یو فرشته اعلان کوي، دا ځوانان دي دا خبره واوري، یو فرشته اعلان کوي، یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر غوښتونکي، ای جنت ته ځان داخلونکي، ای الله جل جلاله رضا کوونکي، ای د الله سبحانه وتعالی رضا لاسته راوړونکي، دغه میاشت ده، دغه د خیر میاشت ده، دا د ثواب میاشت ده، دا د جنت د ګټلو میاشت ده، دا د الله رضا د لاسته راوړلو میاشت ده. اقبل رامخته سه، پرېږده نور شام پرېږده. و یا باغی شر، ای د شر غوښتونکی، ټول کال دې په لهو لعب تیر کړي، په نافرمانۍ دې تیر کړي، د الله څخه لرې وې، په پالتو پالتو شانو دې تیر کړي، په ناروا دې تیر کړي. راسه بس که، اقصر، نور بس که، نور بس که. نور دا میاشت د شرارت میاشت نه ده، نور دا میاشت د الله سبحانه وتعالی د نافرمانۍ میاشت نه ده. د دې میاشتې په راتګ باندې به نبي علیه الصلاة والسلام څونه خوشحاله و، د عبادت لپاره به تیاری کوئ. خو افسوس، صد افسوس، زموږ په موجوده دور کې خاص کر زموږ ګیله زموږ د نوجوان نسل څخه ده، د نوجوانه طبقې څخه ده. دا انسانان ورځ سره رابلې مخ پر کومه خوا روان دي، د دې ناسته پاسته د چا سره ده؟ د روژې میاشت ده، د رحمتو میاشت ده. الله ټول کال د جنت تزیین کوي، ښایسته کوي، آرایش کوي چې په روژه کې زما بندګان راځي دې ته. لیکن موږ دونه بې غوره یو، موږ دونه بې باکه یو، موږ دومره دلیر یو پر ګناه باندې، موږ د خپل رب و قهر ته دعوت ورکوو والعیاذ بالله. په دغه مبارکه میاشت کې په ډېر افسوس، صد افسوس، الله دې هدایت ورته وکړي. دا مبارکه میاشت د استقبال ده، دا د الله سبحانه وتعالی د عبادت لپاره ځان آماده کولو میاشت ده. په دې میاشت کې باید موږ ځان آماده کو چې څنګه عبادت وکړو. د عبادت لپاره مصلی په بازار کې واخو، د عبادت لپاره قرآن اعظم شان هدیه کو، د عبادت لپاره تسبیح پیدا کو، د عبادت لپاره نوې جامې وکړو، د عبادت لپاره د بدن صفایي وکړو، د عبادت لپاره خولۍ و لنګوټه و ترتیب جوړ کو، ځان پر سنت طریقه برابر کو. بجای د دې نن زموږ معاشرې نوجوانه طبقه د روژې سره 10 ورځې 15 ورځې در مخه یو بل ته ټلیفونه نه کوي، چیرې بانډار کو، روژه خو رانږدې سو، های افسوس. چیرې به ما او تا بیا بوډونه کو، چیرې به پتې کو، چیرې به هلته بیا لډو کو، چیرې به بانډار کو. د الله بنده څومره باغي یې، څونه د خدای لرې، څونه جرأت لرې، د الله قهر ته دعوت ورکوې. الله شیطانان بند کړل، الله د جهنم دروازې بندې کړلې، الله د جنت دروازې خلاصې کړې، او فرشتې تا ته د ورځې اعلان کوي، یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر غوښتونکې، ای خپل رب پخلا کوونکې. که ته د رب د پخلا کېدو اراده لرې، که ته الله جل جلاله ته د قرب او د نزدېکت اراده لرې، که ته خپل رب خوشحاله کوې، که د جنت ته داخلېدو اراده لرې، اقبل، دغه میاشت راسه. لیکن موږ څه کوو؟ او بیا دا فرشته وایي، یا باغی شر، ای د شر غوښتونکې. دا میاشت د شر نه ده،
دا د نافرمانی میاشت نه ده، دا د ګناه میاشت نه ده، دا د لهو و لعب وخت نه دی. بس که بالا اقصر، بس که په دې شپه چې ته ټوله شپه ناستې لډوکې یا پالتو پالتو لهو و لعب باندې اخته، پالتو پالتو مجلسونه کوې، غیبتونه کوې، یا په لډو په بوډو په چکو په کیلو باندې اخته، رقم رقم بازیان دي انتخاب کړي دي، د هغوی دپاره د باقاعده ځایونه انتخاب کړي دي، بیا هلته خلک په دعوت رابولې. ته د خدای نه بیرېږه؟ آیا ته دا امید لرې چې بیا به زه بل کار روژې ته ژوندی یم؟ که په دغه حال کې تا ته مرګ رالی، ته به خپل رب ته په کوم مخ کې مخامخ کېږه؟ مه کوئ د خدای لپاره. ولې د خپل رب څه دون لرې یاست؟ په کومو مجلسو کې راغلي یاست؟ په کوم محفل کې یاست؟ د چا سره اوسئ؟ شیطانان وتړل سي، انسي شیطانان الهي، او بیا هغه چې زړه څه ورته غواړي هغه کوي. د تراوم عباره انسان بیده سي، دا خوب د دې دپاره که بیده سي چې بیا د تهجد دپاره راکښېنمه، پیشلمۍ به وکړم، سنت طریقه پر ځای کوم. دا ټول خوب دی په عبادت دی. تا ټوله شپه په روډو تېره کړم، تا ټوله شپه د بل په کوټو کې تېره کړم، تا ټوله شپه په پتو په چکو تېره کړه، بیا راسې پیشلمۍ هم کوې، بیا ټوله ورځ په خوب د باندې تېره سي. دغه روژه ده. الله ستا لوږې ته څه ضرورت لري؟ حدیث دی، الله وایي که چیرې په روژه کې سړی د لهو و لعب څخه ځان نه وساتي، د فسق او فجور څخه ځان نه وساتي، دا خوراک او څښاک دې بند کړی دي، الله وایي دې ته هم زه ضرورت نه لرم، دا دې هم درګرځوم. خلاص. افسوس، صد افسوس. دا وخت خو د دې و چې موږ د الله د رضا دپاره نوي جامې انتخاب کړې وای. دا وخت خو د دې و چې موږ نوی قرآن عظیم شان هدیه کړی وای. دا وخت خو د دې و چې موږ یو تسبیح رانیولې وای. دا وخت خو د دې و چې خولۍ مې رانیولې وای. دا وخت د دې و چې د ځان دپاره مې یو مسجد انتخاب کړی وای، د عبادت ترتیب و ټیم ټیبل مې جوړ کړی وای. لیکن زموږ کسان دا دي اوس هم نوي نوي اډرونه د بورډ دپاره ورکوي، روژې ته نوی بورډ جوړوي. استغفر الله العظیم. دا لډو ته نوي نوي پریمان ورچي، په نجاران درته ورسم، نوي نوي پتې رانیسي، د دې پتو دپاره چې پر کم شي باندې کښېني هغه نوی کوي، د دې دپاره باقاعده چندې کوي چې بیا به د رجمات مابعده د دې پتو دپاره د چای شام په راوړو. څومره یاغي خلک دي، څونه د خدای لرې. ای د الله بنده په کوم محفل کې راغلی؟ دغه انډوالان والله که په ښه درسې د قیامت ورځ به د حساب کتاب ورځ به خطرناکه، یو زیاته وحشتناکه ورځ به، لمر به پر نیزه ولاړې. قرآن د دې هیبت بیانوي، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دا داسې ورځ ده چې ورور به د وروره بیزاري، مور به د لور نه بیزاري، لور به د مور څخه بیزاري، پلار به د زوی څخه بیزاري، ان تر دې چې هغه میرمن او هغه خاوند چې په دنیا کې دواړه سره مین وه، یو د بل بغیره ګزاره نه درلوده، هغه به هم یو د بل سره بیزاره وي، خپل کار کوه. په دغه وخت کې به تا ته دغه نیک عمل په ښه درځي، دغه انډیوالان تا ته په ښه درځي. دا ستا آخرت ته خرابوي. د بد مجلس څخه ځان وساتل. یار بد بدتر بود ازمار بد. دغه بد یار، بد صحبت دا د خطرناک مار نه بدتر دی. مار خو به دې وچ چې مړ به دې کړي، دا د آخرت ته خرابوي، دا د جهنم ته رسي، دا د الله قهر ته رسي، دا د آخره خاتمه در خرابوي، دا د په قبر کې د لړمانو ماران سره مخامخ کوي. پرېږده دا مجلسونه. د دې علماو خوله وچې سوې، د دې علماو خوله وچې سوې چې بس که نور ولې د انقلاب نه راځي. انما الاعمال بالخواتیم. دا واوره، دا اعمالو دارمدار په اخره خاتمه دی. که اخره خاتمه په دې مبارکه روژه کې ته په دې بورډ ناست وې، ته په دې لډو باندې ناست وې، تا ته مرګ رالی، ته به خدای ته په کوم سترګو بیا ورځې؟ او که د هغه شپه تا د الله سبحانه وتعالی په عبادت باندې بوخت وې، په نوافلو باندې بوخت وې، او لاسونه دې پورته کړي وه، الله ته دې ژړل، اوښکې دې را روانې وې، تا ته مرګ رالی، نو هغه به خوند کوي که دا میاشت د دې نه ده، دا میاشت نور د دې نه ده، د خدای دپاره، د خدای دپاره ته بل مقصد مو نه دی، د اسلامي و مسلماني همدردي په خاطر درته چې نور خپل رب پخلا که. ستاسونه مشکلات سرته مخامخ یې، کاروباري مشکل لرې، مریضان لرې، اقتصادي مشکلات لرې،
په کور کې معاشرتي مشکلات لري د دې حل یوازې د روژه د الله په عبادت تېرول د خپل رب څخه غوښتل دی نور بس ته یا باغی الخیر اقبل ای د خیر غوښتونکي مخ ته راسه و یا باغی شر اقصر ای د شر غوښتونکي بس که بله بس که د خدای دپاره بس که دا روژه دا د شپې وخت دا د تراویح ما بعده دا په دې لهو لعب باندې مه تېروئ په عاجزي درته وایو نه مې یې پېرزو چې په دا وخت کې تا ته مرګ راسي او ته د الله سبحانه وتعالی حضور ته په دغه حال کې ورسې چې الله به درته وایي ما ستا دپاره جنت مو ځای نه کړی ما ستا دپاره مغفرت اعلان کړی ما ستا دپاره رحمت اعلان کړی ما شیطانان وتړل ما د جنت دروازې خلاصې کړې ما د جهنم دروازې بندې کړې ستا دغه شکریا وه چې زما دې ادا کړ ستا د بندګۍ دغه طرز ستا د بندګۍ سره دغه لایق و چې د خپل رب سره سړی وکړي بیا به کوم جواب الله ته ورکوي